السلام علیکم 2 دقیقې خبر ته ښه راغلاست. د لوړو زده کړو وزیر په مشرۍ پلاوی عمان ته سفر کړی. د لوړو زده کړو وزارت وزیر شیخ ندا محمد ندیم په مشرۍ او پلاوی د عملی همکاریو د پراختیا او ټینګښت په مخه په رسمي سفر د عمان هیواد ته تللی دی. یاد وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ښاغلی ندیم به د دې سفر په ترڅ کې د عمان له اړوندو مسؤلینو سره لیدنې ترسره کړي او د لوړو زده کړو په برخه کې به د همکاریو د پراختیا، د علمي او عملي تجربو د تبادلې او د ګډو پروګرامونو د پیاوړتیا په اړه خبرې اترې وکړي. اندونیزیایي سوداګر په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر کوي. په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر محمد سهیل شاهین د بهرنیو اړیکو او بین المللي تعاون په چارو کې د اندونیزیا د مجلس العلما له مرستیال رئیس علي حسن سره کتلي دي. په دې کتنه کې اندونیزیایي سوداګرو هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي او دلته به د قانون، کرنې، سیاحت او نورو برخو کې د پانګونې شته فرصتونه له نږدې وګوري. غزنی ښار کې د پراختیا نوي څپې. د غزنی ښار د تفصیلي پلان له منظورېدو وروسته 3 بنسټیزې پراختیایي پروژې عملاً د تطبیق په حال کې دي. د غزنی ښار اړوند مسؤلینو په وینا راتلونکي کال ته به نږدې 13 نورې پراختیایي پروژې د 800 میلیونه افغانیو په ارزښت د ښار په بېلابېلو سیمو کې پلي سي چې د ښاري نظم، سړکونو، عامه خدمتونو او اقتصادي فعالیتونو په پراختیا کې به مهم بدلونونه رامنځته کړي. او د وروستي خبر لپاره هم اسلام آباد ته ورستنیږو. اسلام آباد کې د غاز ډبې چاودنې زوم ناوې او 6 نور کسان وژلي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د یکشنبې سهار د غاز ډبې د چاودنې له امله 8 کسان وژل شوي چې په وژل شوو کې یوه نوې واده شوې جوړه ناوې او زوم هم شامل دي. چارواکو ویلي چې پیښه د اسلام آباد جیوه سیمه کې په هغه کور کې شوې چې د واده مراسم پکښې روان وه. دا و 2 دقیقې خبر. تر بیا د الله په امان ښې چارې.